او موږ دا مسله بیان کړې چې د پلیتوالي پته وروسته د مانځه نه ولګېده نو مونځ صحیح دی. دلیل به څه دی؟ بارک الله فیک. حدیث کې دا راځي، امام ابو داود راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو له امامتي ورکړو، اذ خلعن علیه، د پیزار یې وویستو او ګس طرف ته یې کېښود. فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم. صحابه کرامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې یاره پیزار یې مانځه دوران کې وویستو، هغوی یې وویستو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما حملکم علی القاء نعالکم، تاسو ولې د پیزار لرې کړو؟ ورأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا، موږ تاسو ولیدی تاسو پیزار لرې کړو، موږ لرې کړو. او دې ته تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره. لکه دلته راته پوښتنه مبوسونه چې څنګه ولي او کیدی شي او چونکې چوناچې زموږ مذهب او ستا مذهب، پښتانه به څه وایي او پنجابیان به څه وایي او خلک به څه وایي او هغه به څه وایي او دی به څه وایي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی موږ یې کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ان جبریل اتانی فاخبرني ان فیهما قذرا، جبریل علیه السلام راغلی او ما ته وایي چې ستا په دې پیزارو کې ګندګي لګېدلې ده، پلیتوالی، نو یې ما لرې کړو او مونځ یې مخکې پوره کړ. دلیل دا دی که چېرته دې داسې دا مونځ بیا نه کېدی نو په کار دا و چې رسول الله وسلم د سر نه دا مونځ شروع کړی، خو هغه د مانځه په دوران کې پیزار لرې کړي دی او مخکې مونځ یې پوره کړی دی.